کم بے مطلب قسمونه چې بے اراده تاسو خورئ په هغه باندې الله تاسو ننسي خو کم قسمونه چې په اختیار سره د زړه تاسو خورئ داغه تپوس به ضرور الله کوي الله ډیر معاف کوونکې کم خلک چې د خپل خځو سره د تعلق نه ساتلو قسم خوري داغوی د پاره د سلورو میاشتو مهلت دی چې هغه رجوع وکړه یعنی واپس شو د قسم نه نو الله معاف کوونکې او رحم کوونکې او کچري هغه د طلاق اراده کړی و نو ځان دی په هکړي چې الله هر څه اوریدونکې او په هر څه په هده کوم خزو ته چې طلاق ورکړي شوی وي هغه دی د دریو هیزو یعنی د دریو میاشتو د بیماری پوری ځان اوساتي او داغوی د پاره دا جایز نه دی چې الله داغوی په خېټو کې څه پیدا کړی دی هغه پټ کړی دا سکار هغه له هرگز نه دی پکار کاغوی په الله او په ورځ د آخرت ایمان لري کداغوی خاوندان صحیح تعلقات ساتلو ته تیار وي نو د دې عدت په دوران کې هغه د دې حقدار دي چې خپل خزي واپس واخلي د عامي طریقې مطابق د خزه هم هغه شان حقونه دي لکه څنګه چې د سړو حقونه پاغوي باندې دي البته د سړو په خزو باندې یو درجه زیاته ده او د ټولو د پاسه الله غالب اختیار والا او حکمت والا موجود دی